د هیواد دننه د صنعتي نوښت او ټولنیز عدالت په دوو بیلو خو مهمو برخو کې د پام وړ پرمختګونه ثبت شوي دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په غزني کې د افغان ځواکونو د عملیاتو خبر لرو، خو پیل د افغانستان لخوا د موټر پر جوړېدو کوو. افغانستان د لومړي ځل لپاره خپل کورنی تولید شوی موټر بازار ته وړاندې کوي. دا موټر د افغان انجینرانو د تخنیکي هڅو پایله ده چې موخه یې د وارداتي ګاډو پر ځای د کورني تولید پیاوړتیا، د بهرنیو لګښتونو کمول او د کارموندنې نوو فرصتونو رامنځته کول دي. د پروژې مسؤلان وایي دا موټر د موجودو امکاناتو په کارولو جوړ شوی او کولی شي د هیواد د صنعتي ودې لپاره یو بنسټیز ګام وګرځي. اقتصادي کارپوهان دا اقدام د ملي تولید د ودې، تخنیکي ځان بسیا کېدو او راتلونکو صنعتي پانګونو لپاره هیله بښونکی بولي. بل لور ته په غزني کې د بشري حقونو په برخه کې یوه مهمه قضیه پای ته رسېدلې ده. د امنیتي ځواکونو له لوري یوه یتیمه نجلۍ ژغورل شوې چې د کلونو لپاره د کورني تاوتریخوالي ښکار وه. د رسمي معلوماتو له مخې یاده نجلۍ شاوخوا 15 کاله په یو تړلي ځای کې ساتل شوې وه. د پیښې په تړاو د نجلۍ اکا او خسر نیول شوي او قانوني څېړنې روانې دي. سرچینې وایي نجلۍ د اوږدمهاله فشار له امله له جدي رواني ستونزو سره مخ ده او دا مهال تر طبي او ټولنیزې پاملرنې لاندې ده. دا دواړه پیښې که له یوې خوا د هیواد د صنعتي پرمختګ نښه ده، نو له بلې خوا د قانون حاکمیت او د ټولنیز عدالت د ټینګښت اړتیا هم روښانوي. راپورونه ښیي دوامداره پرمختګ هغه مهال ممکن دی چې اقتصادي نوښت او د انساني کرامت ساتنه یو ځای پر مخ لاړ شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.